خیبر پښتونخوا ضلع ډیره اسماعیل خان کې ترهګرو د یو نجی کمپنۍ گاډي باندې ډزې کړې دي د کوم په نتیجه کې چې دوه سیول ملازمین او یو سپاهي شهید شوی دی آی اس پی آر تر مخه نجی کمپنۍ علاقه کې ترقیاتي منصوبه بندي کار کولو شهید شوی ملازمینو کې د محمد فیصل او آصف کامران شامل دي خیبر پښتونخوا ضلع ډیره اسماعیل خان کې ترهګرو د یو نجی کمپنۍ گاډي باندې ډزې کړې دي د کوم په نتیجه کې چې دوه سیول ملازمین او یو سپاهي شهید شوی دی آی اس پی آر تر مخه نجی کمپنۍ علاقه کې ترقیاتي منصوبه باندې کار کولو شهید شوی ملازمینو کې محمد فیصل او آصف کامران شامل دي د کوم چې تعلق د کرک سره آی اس پی آر ویلي چې د ډي آی خان سپاهي شاهین شاه بهادري سره د ترهګرو مقابله کړې ده د کوم په نتیجه کې چې هغه هم شهید شوی دی آی اس پی آر زیاته کړې چې د هنګو رهایشي سپاهي شاهین شاه پروجیکټ سکیورټي باندې مامور